السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ نه جوړه سوي خو به نه یاست. د نن د سهار وختي ولاګ چې دی هغه د زموږ و کلي و څنګ ته یو بل کلی دی چې شخارزي ورته وایي، د هغه زګیره دی. هلته د اف ډبلیو کار هم دی. نو سوچ مو وکړي د کار سره ستاسو لپاره د سهار ولاګ هم جوړ کړم، ستاسو خوند ځینې واخلئ. نو راځئ. بیا زموږ د کلي د سیټ بازار دی، هغه مخامخ غرونه تاسو ته نو سم به نه معلومیږي، خو ډېر خوبصورت امیزینګ ویو یې دی. ډېر بد یخ هم دی، بیا سهار وختي دی. الله دې خیر کړي، دا خواران دا دي بس ته ناست دي. ما په خیال چې سهار وختي یوځای روان دي، او بیا چې درته د لمر برته پر راولګېږي، لمر بیا نور خوند وکړي. دغه کلی چې بیا دی و دې ته حمید آباد وایي. سیلابو کې خواران ته ډېر نقصانونه ورسېدل. توبه توبه توبه، لاس مې ښی سولو، یخ ډېر بد یخ دی. توبه استغفار. دا به څه کوو، دا خو نور یخ راته ګوري. بیا به څنګه جوړو د سهار ولاګ. دا چې دی ډب کراس دی، دغه زګۍ اوبو وړی وله او د داوود سره نه دی جوړ سوی. زه به داسې سټن واخلم، هغه لاره ښکلې خواته ځي. د شخارزي لاره دا ده، او لمر نو اوس نور خوند کول. دا ژړ سیدانو کلی دی. دا هغه دروازې دي، هغه دروازې دي که څه ورته وایي. دغه زګي باندې اوبه راکلې، دومره غټ کډی یې جوړ کړی دی. ستړی مه سې، سهار وختي دا دیم راوتلي دي. دا د ملکیارو پټلۍ ده. عایشه زه غلط روان یم. دا خیر، دا لاره اوبو وړې وله، درته لاره سته 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 سته. دا تاسو کتی سي، دا د مخه پټلۍ ولا ګورئ، هغه ایسته د هغه پاته سوې ده. دا ټول اوبو ویې وړله، دا دیګر دی مهندسي جوړ کړي. دا غونډۍ ګورئ، دا پټلۍ به د مخه د سیلابو کار ور وکړي. دغسې دي، دا د ملکیارو دروازې دي. دا زګي له اوبه راځي او د دې زګي څخه نیمه یې دورې زموږ د کلي و خواته ځي او نیمه یې بند خوشدل خان ته ځي.
ښه درته خو راورسېدله دا لاره دورې ملکیار له ځي خو زه به دی کاټس هغه لاره هم ځي خو زه پای لاره ځم دا لاره شخالزۍ ته اوس روانه شوه دا اوس دا دی د شخالزۍ مانده دی کې لاره ده بس په دا کې روان یم اوس نو د شخالزۍ لاره را معلوم هم ده در چا څه پوښتنه هم نه کوم دا دی دا د شخالزۍ کلی دا کلي له راورسېدلو مخ ته کور دی دا د سهار وختي د سکول هم روان دي تیاری دي چالو دي لمر هم ډېر خوندور دی ډېر ښه لګېږي دا دی راورسېدلم زما په خیال چې دا لاره ورغلې وه انشاءالله سم به روان یم دا روزي خان دا کور چیرې دی روزي خان هغه کینسر شو بیا چې مړ شول هغه کور چیرې کاکا کور راځه هلته مخکې شه بای درځه دا دی سم رالم لاره نه ده راسه چپه سوې ما څه بیا دا لارې ډېرې زر ویرې شي بس یوه دوې ورځې کې بس دستي راسه هېره شي خو یو 15 ورځې مخکې به راغلی ولم د لې وزادۍ لاره ماما ماما شاباش ټیک سال الله دې خوشحاله ساته دغه کور دی دکان یې بند دی دا ډونیشن دی د دوی لپاره مې راوړی دروازه به ور وټکوم اوف څه بد یخ دی څه نه خوش دکان په دې ګرده سره خالي شوی نه ورونې شوی کلا ستړی مه شي څنګه سهار وختي راپورته شوې څنګه ښه یاست ما هم بیخي دې خالي کړی دی ښه څنګه دی څو دنده پر کې 15 شپږ سوه دغه د الله یو نازولي راکړي دي ته خلاص کړه بیا شماره څو دي دغه د الله یو نازولي راکړي دي بس دعا یې ورله کوه د خپل دوکان له به سامان په راوړې خو ګرده دې خالي کړی دی ښه دی دغه دوکان له چې راغلی یم دا د روزي خان چې کینسر ولو او خوراکي د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې دا و د بچیانو دوکان دی او دوکان هم ټوله خالي شوی دی څو دنده ده ورځ پر کې 15 شپږ سوه په هغې کې څو ګټئ 1.5 روپۍ کې ګټئ نو د الله نازولی چې ډونیشن راسولی په هغې کې مې 10,000 روپۍ به دوی ته ورکړلې دوی به دا دوکان له مال په راوړي دې دوکان له به مال په راوړې زه بیا دله راځم ښه دی نو دا خو نو لږ دی انشاءالله نور به هم کوشش دله کوو ته فلحاله په دا پیسو مال ورله راوړ بیا به نور هم دله راوړ صحیح دی نو چا چې خپل ډونیشن راستولی دی خدای دې قبول کړي دا دوکان تاسو کتئ چې خانې ګرده خالي دی که به موږ څه زه خیر په ما دې دې ثواب وګټې زه هم ډېر بد یخ ولی والله ډېر یخ ولی
دا دی ډېر بد پر لارې یخ ولو نه دا دې چیم پخې کړلې خدای دې ثوابونه ورکړي کښېنه شی نشته کښېنستو ده ته یې نه کوي چای چای مې وکړلې ښه خوند یې وکړي راځه اوس به واره قبر له بې ورسو دعا به ورته وکړو روزي خان چې و زموږ اوس د ده د پلار قبر ته ځو دعا به ورته وکړو اشه دغه دکان هم په دغه پیسو ګرده ساتي دا اوس دکان ګسه ګرده دی ځو که دی دا دکان چې ګرده ډکه یې 100 روپۍ خرڅ کړي 10-15 روپۍ خرڅ کړي بس په دا پیسو یې ښه له راوړه بیا به نور هم کوشش ته کوو الله مهربانه دی اوس هغه ده بیا درخوا هغه ده کوم یو دی دغه دی د ده پلار د دې دنیا څخه سترګې پټې کړې دي د ناجوړۍ په حالت کې خوارکۍ د دې دنیا څخه ولاړې چې کینسر ولو ډېر مسکینۍ باندې ژوند پر تېر سولو او چې ژوندی هم ولو ده به په خپل بچیانو باندې تعلیم کوئ هغه ټینګ تا سبق وایي سکول یې وایي اوس هم او چې کله ده د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې پر دا زوی باندې ذمهواري راغله د ده عمر د تعلیم دی نو هر هغه ته زه اول ځان ته زه وایم هر مسلمان ورور ته دا وایم چې کومې پلرونه ژوندي دي د هغو قدر وکړي راځه الله دې جنتونه نصیب کړي د هغه قدر وکړي دا د غره په شان دی که د څخه ولاړو بس بیا به نو ټوله کوم ذمهواريانې چې دي هغه به پر سر دله راځي بس اجازت راکړه دا ډېر تکلیف مه کوه دغه ډېره خطرناکه لاره ده